سلامونه وخت په خیر او ستړي مشه د سیسینې مکملې برنامې ته اخر الله زاد السادات یم او تاسو په الحال د ټیک جن یوټیوب چینل تعقیبوي. په تیر درس کې موږ تاسو د ډي سی پی سنوپینګ په تیوري باندې غږیدلی نن ورځو هغه موضوعات زه تاسو ته پریکټیکل په پکیټ ټریسر کې مخکې وړم. مخکې له دې چې تاسو زموږ دغه ویډیو تعقیبوي کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک وکړئ او همدارنګه کوم نظر لرئ کولی شئ چې په کمنټ کې راسره پرېږدئ. اوس لولو چې ډي ایچ سی پی سنوپینګ څنګه کولی شو په پکیټ ټریسر کې کنفیګر کړو او عملي څنګه کولی شو دا استعمال کړو. خو البته په پکیټ ټریسر کې دلته وګورئ ما تاسو ته ویلي وو چې ډي ایچ سی پی سنوپینګ د دې لپاره کاروو چې د یو فیک ډي ایچ سی پی سرور د میسیجو مخنیوی وکړي تر څو کلاینټ له لاړ شي. صحیح ده، هدف دا و. لکه څنګه فیک دلته موږ سره یو لیجیټیمیټ سرور دا د ډي ایچ سی پی سرور دی، خو دا موږ سره یو روګ ډي ایچ سی پی سرور دی. صحیح ده، ځکه دا موږ سره هیکر دی او دا چې ریل ډي ایچ سی پی سرور دی. دا هیکر دی یا سرور راوړی دی، غټ سرور دلته فعاله کړی دی. صحیح ده، یا زموږ په خپل اداره کې یو کس دی هغه کلاینټ دی، خو اکثره هیکینګ چې دی دا تاسو د هیکینګ هیسټري وګورئ یا د هیکینګ ډیټایلز وګورئ، په هغې کې پاک لکه لږ معلومات ولرئ. نو هغې کې اکثره وي چې هیکینګ اکثره د اینډ سایډ نه دی، اینډ سایډ 30% 90% د اینډ سایډ نه یو سیسټم هیک کیږي. چې په اینډ سایډ کې تا سره هیکر واوسي نو دا یو ډېر غټ خطر دی. نو فرض کړه دا موږ سره په اینډ سایډ کې یو کلاینټ دی، یو پی سی ده، خو هغه په خپل پی سی باندې د ډي ایچ سی پی خدمات څنګه کړه فعاله کړه. کله چې په خپل پی سی باندې ډي سی پی خدمات فعاله کړه نو دا څه وایي، دا موږ سره اوس ډي سی پی سرور شو او دا موږ سره ډي سی پی سرور شو. صحیح ده، خو الریډي کنیکټ دی. نو اوس خطر رامنځته شو ځکه که دې طرف نه هر یو پی سی دې خوا ریکویسټ رالیږي، براډکاسټ میسیج رالیږي یا هر یو پیکټ رالیږي، نو دې کې به حتما یوه لځي. صحیح ده، بیا دا هیکر څه کوي، دا سپیسیفیک ټولز استعمالوي تر څو لومړی پیکټ ترلاسه کړي د ده نه او ده ته پرې نه دي. نو د دې مخنیوي لپاره موږ او تاسې څه شی وکړو چې دغه پیکټ یوازې د ډي ایچ سی پي ریل دغه لیجیټیمیټ کوم سرور دی دې لپاره دې ته لاړ شي، دې ته لاړ نه شي. نو موږ د نیټورک اډمنسټریټر څه کوي، نیټورک اډمنسټریټر دا چل کوي چې ډي ایچ سی پي سنوپینګ څنګه کوي، کنفیګر کوي. صحیح ده، په دې کې اوس لولو چې ټرسټډ پورټ او ان ټرسټډ پورټ. خو لومړی راځو او په دې پی سیانو باندې څه کوو، آی پی ادرسونه کنفیګر کوو. صحیح ده، آی پی ادرسونه په نه کنفیګر کول، البته ځکه دلته خو موږ سره ډي ایچ سی پي ده او دې باندې هم نه کنفیګر کوو. صحیح ده، دا به سټیټک لبوزم او دې باندې هم نه کنفیګر کوو. که چیرته زه دا ډاینامیک هوست کنفیګریشن مطلب ډي ایچ سی پي څخه غواړم چې آی پی ادرس ترلاسه کړم، خو دا ما سره ډي سی پي فیلډ اپیپا از بینګ یوزډ، دا ډي سی پي خدمات نه دي موږ سره پالو وی فیلډ شو، ترلاسه نه شو. د اپیپا څخه د دې اړوند څنګه کړه آی پی ادرس ترلاسه کړه، پبلیک آی پی ادرس دی. صحیح ده، خو د دې لپاره به موږ اوس تاسو داسې چلو کړو چې په دې باندې به موږ څنګه وکړو، ډي ایچ سی پي خدمات فعاله کړو او از هیکر به په دې باندې هم زه ډي ایچ سی پي خدمات څنګه کړم، فعاله کړم. را به شم زه سرور ته او سرور کې الریډي ما نیټورک دا اساین کړی دی. صحیح ده، 10.0.0.1 دا ډي ان اس دی او دا ګیټ وی ده. صحیح ده، نو زه به دا چالو کړم چې لاړ به شم سروایسس له سروایسس څخه وروسته به لاړ شم ډي ایچ سی پي له. صحیح ده، او دلته دا اف دی دا به زه ان کړم او پول نوم به وله ورکړم. صحیح ده، زه وله پول کار همداسې پرېږدم، مشکل نشته. زه وله پول نمبر تشه پول نمبر 1 او دلته به تاسو ګیټ وی ورکړئ. صحیح ده، ما هلته کاپي کړه، دلته مې پیسټ کړه. ډي ان اس سرور دلته زه ورکوم 8.8.8.8. صحیح ده، ډي ان اس سرور هم ښه دی. سټارټ آی پي زه ورته ورکوم چې د یو نه واخله بره تر ګیټ وی دومره ده، دیزي پورې څنګه وکړه آی پي ادرس خلکو له ورکوه، دا به زه ایډ کړم. صحیح ده، دا دلته پول ته ایډ شو، پول نمبر 1. اوس به دا څنګه کې خلکو له آی پي ادرس ورکوي. خو دلته راځي هیکر هم همدغه سیسټم مخکې وړي، ده هم دغه د کلاس A کې رینج اچو، کلاس A رینج اچولی دی، 20.0.0.1 نیټورک کې ډیفرنٹ ده. صحیح ده، او دلته دا هم راغلی سروایسس ته او ډي ایچ سی پي خدمات یې څنګه دي چې سروایسس یې آن کړي دي، دلته راغلی دی. صحیح ده، دې له به هیکر یو نوم ورکړي ده. صحیح ده، پول 2 ګیټ وی به هم دې له ورکړي. دلته د دې ګیټ وی څو وه، دلته د دې ګیټ وی 100 ده. صحیح ده،
نو دا به هم د ګیټوې وله ورکړي 20.0.0.100 صحیح ده او DNS سرور به دا وله ورکړي 1.1.1 صحیح ده او دا به وایي چې د یو نمبره خلکو له IP ادرس ورکوه 20.0.0.1 نمبره خلکو له څنګه کوه IP ادرس وله ورکوه او دا به خپل پول ته څنګه کړي ایډ کړي نو دا د دې پول هم ایډ شو د هغې هم اوس راځو دې باندې موږ DHCP سنوپینګ نه دی کنفیګر کړی صحیح ده DHCP سنوپینګ هم نه دی په کنفیګر کړی PC له ځو او له هغې نه وروسته ورځو چې دا اوس موږ سره غواړو چې د دې نه IP ادرس ولو ځکه دا موږ سره قانوني دی او دا غیر قانوني دی هیکر داخل شوی نو دا DHCP د خدمات فعاله کوم ګورو چې دا د چا نه IP ادرس اخلي له 10 نه واخیسته دا بیرته سټیټیک کوم کله له 10 نه اخلي کله له 20 نه اخلي صحیح ده کله له یو نه ګورئ اوس یې له څه شي نه واخیسته د دې رینج نه واخیسته ولې د دې رینج نه بیا د دې رینج نه که چېرته ریل کې دا هیکر داسې کار وي کې دا سپیسیفیک ټولز استعمالوي او لومړی به ډایرکټ د دغې نه اخلي صحیح ده نو اوس د دې د مخنیوي لپاره که په دې بل له هم موږ راشو بل PC له هم موږ راشو په دې باندې زه خدمات فعاله کړم د DHCP غه نو دی له 10 نه واخیسته مطلب لیجیټیمیټ DHCP سرور نه او بیا هم واخیسته دا د دا ځلې د 30 څخه واخیسته دا ځلې له 20 نه د دې هیکر IP ادرس یې واخیسته صحیح نه دا ولې اخلي دې تر شا هغه ډوره کېږي آفر کېږي بیا ریکویسټ کېږي آفر کېږي اول هغه کېږي براډکاسټ میسیج کېږي څوک IP ادرس ماله ورکېږي نه ولې دته لیږي بیا دته لیږي صحیح دواړو ته په براډکاسټ میسیج لیږي صحیح ده هغې نه وروسته دوی ورته آفر کوي چې ستا کوم یو په کار د دې کې مې تاسو ته تېر ځل په تیوري کې خبرې کړي دي بیا دا ورته یې ریکویسټ کوي چې زما د IP ادرس په کار دی نو هیکر ورته ویل چې واخله چې ستا د IP ادرس په کار دی دا د 20.0.0.5 دې رینج کې مې تاله درکړه صحیح ده دا یې دې له ورکړم که چیرته موږ راشو سیمولیشن له صحیح ده سیمولیشن له راشو او بیا دې PC له راشو او راشو کمانډ پرامپټ ته او زه ورته ولیکم چې IP config /renew دا زه ورته ولیکم صحیح ده او دا زه فاست فارورډ یې کړم صحیح ده نو تاسو دلته وګورئ د DHCP میسیج ARP او ICMP او دا هماغه پخواني میسیج دي تاسو ته مې په فونډامنټل او سویچینګ کې ویلي ګوره دې IP ادرس دا یې ترلاسه که صحیح ده اوس ګورو چې دغه IP ادرس یې له چا نه ترلاسه که زه به په دغې باندې کلیک وکړم صحیح ده PC4 باندې صحیح ده چې مې کلیک وکړو راشئ تاسو انباوند BPD ډیټیلز په دې باندې کلیک وکړئ او دلته راشئ ډیسټینیشن ادرس چې دی په اول سر کې د دغه چې یو براډکاسټ صحیح ده براډکاسټ میسیج یې وکړه لاندې راشئ یور کلاینټ ادرس دلته له چا نه ادرس اخیستی دی دلته یې ادرس اخیستی ده له DHCP سرور نه خو دلته یې ریل DHCP دی نه اخیستی دی صحیح ده او همدارنګه د سرور ادرس چې دی موږ سره دا 10.0.0.1 دی صحیح ده ریلای ایجنټ موږ نه دی په پاله کړی او کلاینټ هارډویر ادرس چې دی صحیح ده د کلاینټ هارډویر ادرس دا دی دا مغه HADDR دی که هغه چې شی تاسو ته ما په تېر لیکچر کې لوستی صحیح ده نو دلته مې هم تاسو ته وښودو اوس راځو بیرته ځو ریل ټایم له او په PC باندې کلیک کوو ته وګوره له 10 څخه یې رینج اخیستی دی که نه البته د لیجیټیمیټ سرور څخه یې رینج اخیستی دی که نه صحیح ده نو اوس که چېرته زه بل رینیو واخلم IP config او رینیو اوس هم له دې لیجیټیمیټ څخه اخیستی دی که بل واخلم شی چې د دې هیکر څخه یې واخلي ګوره د هیکر څخه یې څه شی واخیسته IP ادرس واخیسته دا د دې نیټورک لپاره ډېر خطري شی دی صحیح ده نو د دې لپاره به موږ او تاسو راشو په سویچ باندې به کلیک وکړو زه ورته یم دی مه ترلاسه کوه صحیح ده دا موږ سره خطري کس دی دې نه داسې چالو که چې DHCP ریکویسټ دې مخه راځي هغه ډسکارډ کوه
نو تاسو ته ما ویلي چې ټرسټډ پورټ او انټرسټډ پورټ. انټرسټډ پورټ باندې یوازې د کلاینټ ریکوست څنګه دی الو دی او په ټرسټډ پورټ باندې یوازې د ډي ایچ سی پی سرور پیکټ څنګه دی الو دی. زه راځم او دلته څنګه کوم ډي ایچ سی پی سنوپینګ کنفیګر کوم ډي ایچ ورته لیکم چې آی پی ډي ایچ سی پی سنوپینګ. کله چې دا ما کنفیګر ک صحیح ده اوس راشي او زه به لاړ شم سټیټیک ته او بیا راشئ. چې بیا راغلم نو دلته وګورئ ریکویسټ فیلډ او ایدرس له چا څخه واخیستی آی پي پا څخه. ولې ځکه په دې باندې موږ ډي ایچ سی پي سنوپینګ فعاله کوو. ما تاسو ته ویلي چې په ډي ایچ سی پي سنوپینګ باندې بای ډیفالټ ټول پورټونه څنګه وي انټرسټډ حالات کې وي. صحیح ده انټرسټډ حالات کې وي نو په دې باندې د ډي ایچ سی پي د سرور میسیج څه شی دی نن الو دی مطلب الو نه دی. دام انټرسټډ حالت لاله دام انټرسټډ حالت لاله دام انټرسټډ حالت لاله بای ډیفالټ. صحیح ده نو زه راځم سپیسیفیک انټرفیس ورته مخایمه ورته دې طرف نه ډي ایچ سی پي سرور ما په دې انټرفیس باندې کنیکټ دی یوازې د دې طرف نه چې واکړه آی پی ادرس واخله. نو زه به راشم دې ځینه به زه اگزیټ شم او زه به ولیکم کنفټي او بیا ورته ولیکم چې انټرفیس فاست ایترنیټ دې طرف باندې زما ډي ایچ سی پي ریل ډي ایچ سی پي سرور کنیکټ دی کنه. نو فاست ایترنیټ 0/5 او له هغې نه وروسته زه ورته لیکم چې آی پی ډي ایچ سی پي سنوپینګ یو کمانډ ټرسټ. بس ګورئ آی پی ډي ایچ سی پي سنوپینګ دا کمانډ مهم دی ځکه دلته به تاسې په سنوپینګ په فعاله کوئ په ډي ایچ سی پي سنوپینګ په سرور باندې سویچ باندې کنفیګر کوئ. کله چې مو ټرسټ ورکړو په دغه خاص انټرفیس باندې به دا باور وکړي او زه به دا څنګه کړم انټر کړم. صحیح ده د باور په خیز باندې به اپم کړئ چې پته ولګي. صحیح ده اوس به مونږ راشو پی سي له چې آیا دا داسې نه چې بیا د دې څخه آی پي واخلي ځکه دا مونږ انټرسټډ حالات کې دی دا انټرفیس مونږ سره او دا په کوم حالات کې شو ټرسټډ حالات کې شو. نو را به شم زه ډي ایچ سی پي باندې به کلیک وکړم ګورئ له 10 څخه آی پي ادرس واخیسته. صحیح ده 10 رین څخه مطلب ریل ډي ایچ سی پي بیا به هم له 10 څخه اخلي او بیا به هم له 10 څخه اخلي. سو راځو په دغه پی سي باندې هم کلیک کړو ډي ایچ سی پي لازمه او دا به هم له 10 رین څخه ګورئ دوه وخت به د 20 څخه هم اخیسته. ولې ځکه دې باندې موږ ډي ایچ سی پي سنوپینګ څنګه کړو نو فعاله کړی. صحیح ده نو زه به راشم او په دې سویچ کې به زه یو کمانډ ولیکم شو آی پی ډي ایچ سی پي سنوپینګ. نو تاسې دا وګورئ فاست ایترنیټ 0/5 څه شی دی 0/5 ټرسټډ حالات کې دی او ریټ لیمټ اپ موږ تر اوسه انلیمیټډ دی. دې سره موږ اوس کار نه لرو. صحیح ده نو دا څنګه حالات کې دی په ټرسټډ حالات کې دی. دا نور څه دی نو ټرسټډ. صحیح ده نو ټرسټډ. همدارنګه یو بل کمانډ به هم ورکوم چې شو آی پی ډي ایچ سی پي بایندینګ. صحیح ده په دې باندې کې موږ سره کوم لیزیس آی پی ادرس تر اوسه نشته دی. صحیح ده دا مو په تیر لیکچر کې تاسو ته لوستي دي چې څنګه کار کوي. نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې لیکچر چې ما دلته تاسو ته وړاندې کړ او په دې کې مو ولوستل چې ډي ایچ سی پي سنوپینګ څنګه کنفیګر کیږي او د هغې ماین ټاسک څه شی دی او هدف له دې نه څه شی دی. صحیح ده په بل لیکچر کې چې زه له تاسو سره حاضرېږم تر هغې مو په لایق ځای لفظ سپارم. کوشش وکړئ چې زموږ دغه یوټیوب چینل بیا هم در سره سبسکرایب کړئ او لایک پرې وکړئ او همدارنګه ویډیو له نورو ملګرو سره شیر کړئ تر څو خبر اوسئ چې په دې چینل باندې د سیسینه مکمله برنامه فعال شوې ده او راوټینګ هم څه اندازه پای ته رسېدلی کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. په بل راتلونکي لیکچر کې چې زه له تاسو سره حاضرېږم تر هغې مې په لازل رب سپارم. په دعاګانو کې مو تل او تل یاد ساتئ. الله حافظ.